Walker is in action and into the party on the head of the fielder. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. غواړم چې نن د پاکستان او ساوث افریقې منځ کې د اولنۍ T20 چې وشوه دې باره کې خبرې وکم. د پاکستان هندوستان دې خلکو ما مخکې په اردو کې یا هندي کې کولې خو اوس یې په پښتو کې کوم. زیاتره د پاکستان ټیم کې پښتانه لوبېده او ماشاءالله افغانان خو چې هر ځای کې را میدان ته شي که نه وای آ جاتے ہیں اور چا جاتے ہیں. نو ټول ځای ماشاءالله زموږ یوټیوب چینل کې هم تاسې ډېر اکټیو یاستئ. نو زما هم زړه کېږي اسان هم دا خپله پښتو مه ده نو چې بس پښتو کې هلته ټول د کرکټ خبرې وکړو. راځئ اوس د پاکستان او د ساوث افریقې منځ کې د پاکستان ټیم هم بنسبت ډېر زیات نوی ټیم دی لکه ینګ کسان دي او د ساوث افریقې یو نوي او ینګ کسان دي. د ساوث افریقې خو د مجبورۍ د لاسه ځکه د هغوی استرالیا سره چې کوم سیریز و هغې دپاره پلیران بیرته لیږل مګر هغه یو څو ورځې مخکې کینسل شو. هغې نه علاوه هم ساوث افریقې بورډ وویل زه بس دا ځوانان مې درلیږلي جست کنټینیو T20 دوی به تجربه وشي او دا یو ښه تجربه ده چې په سلو پیچونو باندې ته سپینران ښه ولوبئ. راتلونکی نړیوال جام چې دی هغه په هندوستان کې دی تقریبا داسې وایي چې نومبر میاشت کې دی. نو دا د ساوث افریقې پلیرانو دپاره یو ښه تجربه وه. نن اول بیټینګ پاکستان وکړه 109 رنزې وکړې. اګین محمد رضوان بریلینټ. یاره زما په پاکستان ټیم کې دا محمد رضوان ډېر ښه راځي. یو خو د بیټینګ دا ډېر ایتھلیټک کس دی. کیپینګ یې زبردست دی. بیټینګ یې ډېر ښه دی او بل د سټمپ شاته چې همیشه کیپینګ کوي پښتو یې. نو پښتنو پلیرانو سره دی چې پښتو یې ماته سخت خوند راکوي. نو د ده دا انرژي لیول هم ډېر بهترین دی. زموږ رامان الله ګربوز باید دغسې وګوري ده ته پنډ ته بل ته چې د کیپینګ د وکټ کیپینګ شاته ولاړي د بیټسمین شاته نو دی باید ډېرې زیاتې خبرې وکړي ځکه دا د ټیم ته خپل ټیم ته انرژي ورکوي. او محمد رضوان ماشاءالله اول بیټینګ 104 رنزې. دا دویم پاکستانی پلیر دی چې په ټیسټ ون ډے او T20 درې واړو کې سینچري وهي. دې نه مخکې احمد شهزاد او اوس هغه هم پښتون و دا هم پښتون دی. نو سینچري واله او په یو تقریبا 104 رنزې وکړې په 4 بالونو باندې. دې نه مخکې چې دی کله اوپننګ ته راووته سایمن ډول کامنټرۍ کې لګیا او رمیز راجه لګیا او هغوی وی چې دا ډېر سلو دی دغه دی. ما سره هم خلک ناست ما ورته ګوره دا بهترین پلیر دی پاکستان دپاره. ټیکنیکل لوبه کوي. بابر اعظم د سره اوپننګ کې د په ځای چې اوپننګ ته ورسره خوشدل شاه واچوي او بابر اعظم ون ډاون راشي حیدر علي نمبر 4 راشي د پاکستان بیټینګ سیټ کیږي. مګر دا کس پاکستان ته ځکه پکار دی چې د پاکستان سره که داسې پلیران نه لکه دی بابر اعظم نو د پاکستان ټیم په 110 اني ټایم ټول آوټ کیدای شي. هماغه کار وشو د سکور چې تیوباسي سکور باقي ډیر کم شوی ځکه نور اشپک 50 توپونه خو نورو پلیرانو ولوبول. خیر ډیره ښایسته لوبه یې وکړه. 109 رنزې دومره ډېرې رنزې نه وې خو ما ورته وویل ساوث افریقې ټیم نوی ټیم ځوانان دي پکې او هغوی سپین بالنګ لوبولو کې مشکلات لري. پاکستان سره دا یو کس عثمان قادر دا استرالیا سره د چې پلار یې ژوندی خدای دې وبخي عبدالقادر یې پلار یو غټ کرکټر و. هغه ورته وی چې پاکستان کې ورته موقع نه ورکوله هغه ورته ته استرالیا کې ولوبېږه. بیا د استرالیا کې لوبېده تقریبا داسې وایي چې یو کال نیم ولوبې خو د پاکستان ټیم ډېره مخکې چې استرالیا د پک کې دوی پک او دلته یې راوسته یو بهترینه ګوګلي کوي. یاره زما راشد خان ګوګلي ښه راځي. دې سړي سره هم ډېره بهترینه ګوګلي ده. نو دا ګوګلي ډېره مهمه ده په T20 کې او په ون ډے کې ځکه چې پلیران د شاټ کوشش کوي او آوټ کیږي. نو عثمان قادر نن ډېر ښایسته وکټې ورته واخیستې. بل سپینر دوی سره محمد نواز یې هم راوستی و هغه هم ښه بالنګ وکړه. انادر وان چې ور سره دغه دی افتخار سره ضرورت رانغی خوشدل یو ور وکړه. مطلب پاکستان سره سپینران ډېر بهترین دي او فاست بالنګ هم ور سره ګوره. شاهین شاه افریدي 145 پلس بالنګ کوي. حارث رؤوف 145 پلس بالنګ کوي او هغه بل الراونډر دی فهیم اشرف. نو پاکستان دا ایریا کور کړې ده د فاست بالنګ او د سپین بالنګ. بیټینګ کې دوی ته لږ د منځ کې مشکلات دی خو مارته څوي چې بیټینګ لاین اپ دوی سیټ اپ کی. اوپننګ ته همدا رضوان او خوشدل شاه شي ون ډاون بابر اعظم نمبر 4 حیدر علي دا به د دوی ښه ټاپ ښایسته اډر جوړ شي. 5-6 کې دوی خوښه هغه بیا خپل ټایم سره سیټ اپ کولی شي. نو دا دوی دپاره دا اوسنۍ 3 لوبې چې دا یو بهترین پریکټس دی. دا دوی ته ډریس ریهرسل یي د ورلډ کپ نړیوال جام نه مخکې. زمونږ هم T20 لوبې را روانې دي. زیمبابوې سره
زما په نظر باندې باید ځوانانو ته چانس ورکړل شي خو په نظر کې باید ونیول شي چې 2021م جام کې باید دا کسان ولوبېږي نو دا ځوانانو لپاره یو ښه پریکټس دی چې په انټرنیشنل T20 کې وکړي او دغه ته میدان ته شي په هندوستان کې نړیوال جام ته T20 یو داسې لوبه ده چې موږ سره بهترین بالران شته د دنیا بهترین سپینران شته همداسې بیټسمنان هم چې یو بیټسمین پکې 50 پلس وکړي بل بیټسمین 20-30 وکړي نو ستا ټیم 150 پلس ځي او زموږ ټیم 150 پلس سکور باندې ښه مقابله کوي سپیشلی انډیا کې ښه چانس دی چې ډیفینډ وکړي अब هغه وخت معلومات کیږي چې زیمبابوے ټور کیږي کنه کیږي د باره کې به زه بیا بل ویډیو وکم مګر اوس فلحال چې دی پاکستان نن ډیره ښه لوبه وکړه ساوث افریقا یو بهترینه لوبه وکړه ډیر کلوز مارجن سره 3 رنز باندې دا میچ پاکستان وګاټه زما په نظر باندې باید بیټینګ کې بل څوک نه چلی لیکن کم از کم دوی په دې پیچ باندې 185 190 200 رنز ذکر ځکه بال ډیو په اخره کې ډیو بال لون شوی وو نو چې کله لون شي ډیر ګرانی بالینګ کول مګر پاکستان کوشش وکړ او ډیفینډ وکړ ویل پلیډ دویمه روز لوبه چې سبا نه بل سبا دا بیا ورسې بل سبا نه بیک ټو بیک دي بیا پته لګیږي چې معلومات پوښي چې ساوث افریقا څنګه کم بیک کوي نو بس ما وخته پاکستان T20 باره کې څو خبرې تاسو سره کوم تاسو د لیدونو نه شیر کول نه ډیره مننه په لوی الله مسپارم تاسو رو نجیب الله شینواری په امان السلام علیکم